موټر کې زه او مشر منظور پښتون وو 10 مرمۍ په هغه موټر کې لګېدلې دي ټول عکسونه به تاسو کتلي وي چاته پتلون نه دی ورپاتې سوی په بنګال کې د دوی پاتې وو بنګال کې د پتلونو پاتې کېدو خبره پنجابي ریاست غوسه کړی لومړی پر منظور وسلوال برید او بیا یې هغه نیولی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ منظور پښتون پر موټر باندې چمن مال روډ باندې د اف سي غونډګردانو د بیا اودسه انټيليجنس ادارو لخوا اوس فایرینګ وشولو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې د څو ورځو راهیسې چمن کې دی او هلته د چمن پرلت کوونکو سره په ګډه مبارزه کوي نن یې پر پاکستاني ریاست باندې خطرناک ګزارونه وکړل منظور وویل پښتون لومړی یو ځای ته نه ځي او چې لاړ شي بیا نو تر څو چې ژوندی وي د خپل هدف لپاره مبارزه کوي خو دوی چې بنګال ته لاړل نو پتلونونه یې هلته پرېښودل ځینې وتښتېدل او 93,000 پوځیان یې هلته تسلیم شول د نوموړي همدا او دې ته ورته نورو خبرو پاکستاني ریاست غوسه کړی تازه خبر دا دی چې پر منظور پښتون حمله شوې او وروسته نیول شوی پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بلوچستان کې د مشر منظور پښتون په مشرۍ قافله ډزې شوي د نوموړي موټر څو مرمۍ لګېدلی خو هغه ته پکې زیان نه دی رسېدلی البته 2 کسان نور ټپي شوي دي په بلوچستان کې د دې غورځنګ مرستیال مشر زبیر آغا د دسمبر پر 4مه مشال راډیو ته وویل چې ډزې په چمن کې هغه مهال وشوې چې د منظور پښتون په مشرۍ د پی ټي ایم غړي له چمن پرلت څخه په تربت کې د بلوچستانو پرلت کې د ګډون لپاره روان ول هغه زیاته کړه چې په دې ډزو کې 2 کسان زخمیان شوي خو مشر ته زیان نه دی رسېدلی زبیر آغا زیاته کړه ډزې امنیتي ځواکونو وکړې په دغو امنیتي ځواکونو کې پولیس استخباراتي کسان او اف سی ځواکونه ښکېل وو سرچینه وایي کله چې پاکستاني ځواکونه پوه شول چې یا د پیښه کې منظور پښتون ژغورل شوی نو د دوی د کاروان شای ونیول او بالاخره منظور پښتون ګرفتار کړل سرچینه زیاتوي چې منظور پښتون ورڅخه د نوموړي د ګرفتارولو خط وغوښت خو ځواکونو د هغه خبره وانه ورېده او نوموړی خپل ګاډي ته پورته کړ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ